السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست شپې ورځې مو ښې وي او زموږ ټکنیکل شاید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې دي خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي لکه څرنګه چې موږ تاسو سره تېره ویډیو کې ژمنه هم کړې وه چې موږ به تاسو ته راتلونکې ویډیو پر همدې موضوع جوړوو چې ایا که چا چینل نه وای مثال څنګه کولی شي چې چینل ته په لنډ وخت کې پرمختګ ورکړي یا مثال څنګه د یوټیوب سبسکرایبر او شرطونه په لنډ وخت کې پوره کړي مثال یا واچ ټایم په لنډ وخت کې پوره کړي هغه هم په قانوني او په صحیح ډول نو نننۍ ویډیو پر همدې موضوع د ملګرو تاسو ته موږ همدا حقیقتي او قانوني لار ښیو چې تاسو څنګه کولی شئ په لنډ وخت کې خپل واچ ټایم او سبسکرایبر پوره کړئ لکه څرنګه چې اکثره ملګرو ته به تجربه هم شوې وي مثال څوک چې یوټیوب چینل نوی جوړ کړي هلته ویډیوګانې اپلوډ کړي نو بیا د دوی په ویډیوګانو نه ویوز راځي او نه چینل سبسکرایب اخلي نو همدا وجه څه ده همدا وجه ده ملګرو چې یوټیوب خپله یوه داسې پالیسي لري داسې قوانین لري د هر چا چینل چې پرمختللی وي یا ویډیوګانې مشهورې وي ویوز زیات پرې راغلي وي هغه ویډیوګانې دوی هلته مخته رسرچ کوي یعنې مخته کوي خلکو ته یې مخته راوړي هر کله مثال که تاسو په یوه ستاسو چینل نوی و تاسو په یوه موضوع باندې ویډیو اپلوډ کړه نو هر څوک چې یوټیوب ته راځي مثال هلته سرچ کړي یا ستاسو په موضوع ویډیو سرچ کوي نو هر کله چې هلته سرچ وکړي مثال په یوټیوب کې ستاسو موضوع سرچ کړي نو کوم چینلونه چې ستاسو نه پرمختللي وي مثال د دوی چینلونو پرمختګ زیات وي مثال ویډیوګانې یې مشهورې وي هغه به مخکې راسرچ کېږي ستاسو ویډیو به نه راسرچ کېږي یا چې راسرچ کېږي هم د لیست په پای کې به وي نو همدا وجه ده له همدې وجې ستاسو چینل سبسکرایب هم نه اخلي په ویډیوګانو مو ویوز هم نه راځي نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یوه داسې زبردسته طریقه ښایو چې که ستاسو مثال نن ورځ هم چینل جوړ کړئ ستاسو په چینل به سبسکرایب هم راځي واچ ټایم به هم اخلي او په ویډیوګانو به مو ویوز هم راځي او لایکونه به هم اخلي له خلکو لخوا به لایک کېږي هم یوه ډېره زبردسته طریقه نو اوس به موږ تاسو ته همدا حقیقتي لار وښیو ملګرو نو حقیقتي لار په همدې ډول ده ملګرو چې زموږ یو ملګری دی هماغه ګروپ جوړ دی په واتساپ کې د ده سره اکثره نوي یوټیوبران دي چې د ډېرو ملګرو چینلونه پرمختګ حالت ته هم پکې لاړل د ډېرو ملګرو چینلونه پکې مونیټایز هم شول هدفونه او شرطونه یې هم پوره شول نو یو ډېر زبردست ګروپ ته یو ډېر پلان سره په منظم ډول دی خپل ګروپ پر مخ وړي نو تاسو ته به ما د همدغه ګروپ لینک د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي تاسو فقط په همغه لینک نه کلیک وکړئ هر کله چې په لینک کلیک وکړئ تاسو به واتساپ ګروپ ته جاین شئ هلته فقط له اډمین سره په تماس کې شئ بس دی به مو په ګروپ کې ثبت کړي او کوم د ګروپ قوانین چې دي د همغه مطابق به تاسو مخکې ځئ او خپل کار به پر مخ وړئ او هر کله مو چې نوبت راځي مثال د هر چا ته خپل نوبت ورکوي په نوبت سره ویډیوګانې شیر کېږي او د هر د ګروپ څومره غړي چې دي مثال د چا ویډیو چې په ګروپ کې شیر شي د هغه طرف د هغه لوري مثال د ټولو ملګرو لخوا د دوی چینل هم سبسکرایب کېږي او ویډیو یې هم لایک کېږي ویډیو یې ویوز هم اخلي نو ستاسو چې هر کله نوبت هلته راځي مثال ستاسو چینل به سبسکرایب هم اخلي ستاسو په ویډیو به ویوز هم راځي او لایکونه به هم اخلي نو هر کله چې ستاسو ویډیوګانې هلته مشهورې شي مثال ستاسو چینل ته پرمختګ ورکړئ نو یوټیوب خپله بیا ستاسو ویډیوګانې خلکو ته مخکې راسرچ کوي مثال ستاسو ویډیوګانې رامخکې کوي هر څوک چې هلته ستاسو په یوه مثال ویډیو د ستاسو په موضوع کومه موضوع چې ستاسو مثال ویډیو اپلوډ کړي دي هلته په یوټیوب کې څوک سرچ کړي نو ستاسو ویډیو به هم مخکې راوړي ورته نو په همدې طریقه ستاسو چینل نوره هم پرمختللی کېدلی شي نوره سبسکرایبر بیا هم خپل پرې راځي زیات او ستاسو چینل نه به ویوز هم راځي او تاسو بیا په لنډ وخت کې کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل مونیټایز کړئ او شرطونه یې پوره کړئ نو همدا حقیقتي طریقه ملګرو د نورو طریقې څخه تاسو ډډه وکړئ مثال یا تاسو ته څوک وایي بیا هم وایم لکه څرنګه چې مو چې تېره ویډیو کې هم تاسو ته تشریحات پرې کړي وي چې تاسو ته څوک وایي مثال چې همدومره پیسې په مقابل کې موږ تاسو ته همدومره سبسکرایب درکړو یا همدومره واچ ټایم دوی اکثره له داسې طریقې څخه کار اخلي ملګرو چې غیر قانوني طریقې وي لکه څرنګه مې چې تاسو ته ویبسایټونه وښل چې هغه طریقې ستاسو نه سبسکرایبر هم بیرته اخیستل کېږي واچ ټایم هم بیرته اخیستل کېږي نو همدا یوه طریقه ده ملګرو چې په دې ګروپ کې همدا هم ښه خوبي ده ملګرو چې ده سره اکثره داسې ایمیلونه ټول ثبت دي چې هغه ویریفای ایمیلونه وي پیک ایمیلونه نه وي له هغه لخوا خلک سبسکرایب کوي دوی خلکو ته وایي مثال د ګروپ ټولو غړو ته چې تاسو باید د پیک ایمیل څخه سبسکرایب هم نه وکړئ ځکه پیک ایمیل بیرته اخیستل کېږي سبسکرایبر بیرته ترې منفي کېږي نو همدا طریقه وه همدا طریقه تاسو استعمال کوئ همدا ملګري سره جاین شئ ګروپ کې د سره په تماس کې شئ انشاءالله هر چا چینل چې نوی وي پرمختګ حالت ته به ځي د اوس دپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست